د سپېڅلي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه قدرمن اورېدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته یوه بله له غم او دردنه ډکه کیسه وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سئ او د خوښۍ وړ مو وګرځي. د دروازې د پرانیستلو سره مې سترګې پر خپلې خور ولګېدې. د هغې خندانې نجلۍ وشلو سترګو او سرې پوزې یوازې او یوازې د یوې بدې پیښې ګواهي ورکوله. که نه هغه او داسې ژړا هېڅکله مې هم نه ولیدلې. خپل بکس مې د دروازې مخې ته وغورځاوه او په منډه یې خواته ورغلم. مور مې هم ښه نه ښکارېده. د خاله لور مې چې څنګ ته یې ناسته وه سر یې په غېږ کې نیولی و او په ژړغوني غږ یې ورته ویل ژوند همدا دی، زه یې هم همداسې سړي ته ورکړم، وګوره هېڅ هم نه دې راباندې سوي. خیر هر څه سمیږي، ځان د کاره مه باسه. خور مې چې دا ځل سر راپورته کړ د څهرې د لیدو سره یې وډار سوم. دا زما هغه ګلاندامه خور به چې نن یې داسې په سرو سترګو وینم. همدلته نږدې ورته کښېنستم او په حیرانتیا سره مې خپلې خور ته ځیر سوم. مور مې لکه چې تازه زه لیدلی وم په تونده یې وویل ځه د باندې ملګرو سره دې لوبې وکړه، دلته مه کښېنه. خو ما یوازې د خپلې خور د وینو په شان سترګو ته پام و. مور مې چې وکتل زه د ځایه نه یم ښورېدلې پاڅېده، د لاسه یې ونیولم او د دروازې خواته یې پورې وهلم. ویلې ځه لوبې دې وکړه، بیا وروسته راسه. همداسې چې سترګې مې پر خپلې خور غړولې وې ومې پوښتل مریم ولې ژاړې، څه خبره ده؟ نه پوهېږم، ما داسې احساس وکړ که د مور غږ مې هم ژړغونی و. کله چې یې وویل چې لوبې دې وکړه دروازه یې راپسې وتړله. همدلته د دروازې مخې ته کښېنستم. په پښو کې مې د تللو وس نه و. که نه ما تل او په هر حالت کې د لوبې وړتیا درلوده، خو اوس د شورو وتلی وم. په کوڅه کې په ګرځېدو وم چې زلمی مې ولیدی. خوشحاله زما خواته را روان سو او په خندا یې وویل نن شپه موږ تاسو کره میلمانه یو. ښه احساس مې نه درلودی. په تونده مې ورته وویل ولې؟ ګټ ګټ یې وخندل. نن شپه ستا د خور او زما د بابو دسمال دی، موږ ټول ستاسې کره راځو. د دې خبرې په اورېدو مې په سترګو توره تیاره راغله. عقل مې کار پرېښودی. ورته ومې ویل زما خور ملک حمید خان ته ورکوي؟ دا ته څه وایې؟ څه چې دې وایې هغه دې غوږونه اوري او که یا پلار مې خور و بوډاګانو ته نه ورکوي. زلمی چې تر ما 5 کاله مشر و دا ځل یې په تحقیر لرونکې لهجه وویل هو خو تر هغه وخته پورې چې د پیسو خبره په منځ کې وي. ورته ومې ویل د څه شي پیسې؟ په خندا سو. ویلې ته دې سر مه په دردوه، ته لا تر اوسه ماشوم یې، سر دې په دې شیانو نه خلاصېږي. نن راځو تیاریانې مو ونیسي. هغه وخت لا ماشوم وم، خو هغه څه مې چې احساسول هېڅ هم د ماشومتوب خیالي احساسات نه وو. غوښتل یې چې لاړ سي چې ټینګ مې له لاسه ونیوی. دا ته څه وایې؟ سمه کیسه راته وکړه. خپل لاس یې په تونده زما د لاسه لرې کړ. ویلې ما نو کله درواغ ویلي دي؟ همدا څو ورځې مخکې یې زما انا ستاسو کره لېږلې وه تر څو نجونې وګوري. بابو مې ویلي وه هره یوه چې یې ښایسته وه هغه راته وکړي. د نجونو په منځ کې لکه چې ستا خور بختوره وه چې زما د انا خوښه سوې وه او مرکه یې ورته کړې وه. په هماغه ورځ یې نارینه هم ستاسو کره ولېږل. پلار دې مخالفت کاوه، خو کله چې بابو مې د ځمکې د پیسو ورته وویل نو پلار دې هم راضي سو. ورته ومې ویل ځمکه؟ هماغه چې په شپو شپو زموږ په کور کې جنجالونه وو چې تره به مې دا کور واخلي او موږ به بې کوره پاته سو. د هغه د پیسو په وړاندې زما خور قربانوي. لاس او پښې مې توان له لاسه ورکړ او همدلته په ځمکه کښېنستم. هماغسې په خوشحاله لهجه یې وویل ته لکه چې نوې خبر، ماشوم یې چا درته حق نه دی درکړی چې تا خبر کړي. سر چې مې پورته کړ نه پوهېږم زما په څهره کې یې څه ولیدل چې خندا یې له شونډو لاړه او بې له دې چې څه خبره وکړي راڅخه لرې سو. دا چې څنګه په هغه بې وسو لاس او پښو مې ځان کور ته ورساوه په دې نه پوهېږم، خو په دې ښه پوهېږم چې د خپل پلار په لیدو مې چې زما خور یې وهله او مور مې ورته د خدای رسول روی مخکې کاوه. د مریم د پزې څخه وینه په بهېدو وه. په ځان پوه نه سوم او د خپلې خور خواته په منډه ورغلم او د پلار مخې ته مې ودرېدم چې مه یې وهه، خوږه دې کړه. پلار مې چې په حیرانتیا راوکتل او بیا یې غوسه ناکه څهره بیرته راواوښتل
ویلې ته اوس دومره سوې چې زما مخې ته درېږې 3 کاله ښوونځي ته لاړې اوس دومره پوه سوې چې ماته ښیې چې څه وکړم او څه ونه کړم لومړی ځل و چې غږ مې د خپل پلار او مور په وړاندې لوړ سو تاسو د دې حق نه لرئ چې مریم حمید خان ته ورکړي هغه ډېر بد سړی دی خپلې ښځې وهي ان ډوډۍ هم ورته نه ورکوي زما خور هلته ځورېږي او بیا هغه خو ستا په عمر دی د پلار به ځایه کېږي او په سترګو کې مې اوښکې راماتې سوې دا ځل څپېړه زما په نصیب سوه ویلې خوله دې در ماتوم د سپي زویه ستاسو بې شرفانو دپاره مې دا کار وکړ هغه بې غیرته تره دې د کوره ایستلو تاسو مې چیرې وړي وای نور مې غوږونه وانه اورېدل چې څه یې ویل ځکه خور مې سوي چیغې وهلې زما د پلار غوسه او د مور اوښکو مې سر ګنګس کړ خور مې د مرګ ورته ویل چې مړه مې که تر دې مرګ ډېر ښه دی خو پلار مې ول ورکول هغه شپه د غم شپه وه ټول راغلي وه او د خوشحالۍ نڅاګانې یې کولې خو یوازې لکه چې زما د کور دروندوالی احساسولی سو شپه تیاره سوه او زه خپلې کوټې ته لاړم زړه مې ناکراره و پوهېدم چې تر دې هم بده پیښه رامنځته کېدی سي کښېناستم سر مې په دیوال تکیه کړ او د سپوږمۍ رڼا ته چې د کړکۍ څخه د کوټې دننه راتله زیر سوم سترګې مې پټې سوي وې چې د حمید خان په چغو له خوبه راوغورځېدم او په منډه د دهلیز خواته لاړم سترګې مې د وینې په ټپو چې د په سپینو کالو یې ډېر روښانه معلومېده ولګېدې مور مې چیغې وهلې او حمید خان په غوسه و اوښکې مې وبهېدې او چیغه مې په ستوني کې خپه سوه ما سم ګمان کړی و هغه شپه د غم شپه وه د هغې شپې وروسته مې نور خپله خور ونه لیده د هغه په وینو سره کالي د دې یقین و چې خور مې د تل او تل لپاره نړۍ خوشي کړې ده او ځان یې وژلی دی اوس 20 کاله د هغه د غم د شپې څخه تېرېږي او زه اوس 28 کلن یم هیڅ هم بدل نه سول حمید خان د کلي څخه وشړلو خپل کور مو د لاسه ورکړ او کابل ته راغلو د کلي څخه ښار ته پرمختګ وکنه پلار مو ویل دلته کار سته غریبي به کوو خپله ډوډۍ به پیدا کوو موږ ټولو کار کاوه زه په کارګرۍ کې د خپل پلاره سره ورسره وم خوند مې د مور سره د خلکو په کورونو کې کالي مینځل یوازینی څوک چې نور نه و هغه زما خور مریم وه دې ته خوب وړی وم چې زما د خور په شتون سره نه کېدل چې کابل ته راسو کار وکړو او خپل ژوند تیر کړو پلار مې نورماله حالت کې و زما د خور ځان وژنې هیڅ اغېز نه و پرې کړی خو مور مې د هغې پیښې وروسته نور هیڅکله ونه خندل کله کله مې لیدله چې یوازې به وه زما د خور سره به یې خبرې کولې لکه هغه چې ویني خوندو مې نور هیڅکله لاسونه په نکریزو سره نه کړل او زما حال د ویلو نه و داسې ورځ نه وه چې خور مې نه رایادېده او زه د ځان نه ملامته وم کاش د دې توان مې درلودلی چې هر څه مې بدل کړي وای او اوس مې خور ژوندۍ وای حمید خان بله ښځه وکړه او اولادونه یې پیدا سول کاش په هغه شپه یې حمید خان وژلی وای نه دا چې خپل ځان یوازینی کس چې خپل ژوند یې په هیڅ له لاسه ورکړ هغه زما خور مریم وه درنو اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د الله په امان